یعنی که موږ هر ډول فکر کوو هماغسې راسره پیښیږي. کله چې یو مریض په دې کلکه عقیده ولري چې له کوم ډاکټر نه علاج وکړه همدا ډاکټر او دوا به یې صحت حتما جوړوي، د هغه همدا باور او عقیده د دوایي تاثیر څو برابره لوړوي. یعنی وجود همدې درملو ته ځان هماغه ډول عیاروي څنګه چې دماغ ترې توقع لري. تاسو به په دې اړه ډېر مثالونه اورېدلي، لکه یو کمزوری انسان یو ګیلاس اوبه په دې نیت وڅښي چې چا ورته پکې دوا اچولې ده، خو هغه تشې اوبه وي، نو کمزوری انسان به له هماغې اوبو سره د قوت احساس وکړي، ځکه د هغه دماغو دا منلې ده چې په ګیلاس کې دوا اچول شوې ده. همدې ته پلسیبو افیکټ وایي او څېړنو ښودلې ده چې د ډپریشن، خوب او کینسر په څېر ناروغیو ته هم دې عملیې مثبته نتیجه ورکړې ده. په همدې خاطر ارواپوهان په ژوند کې د بریالیتوب لپاره د مثبت فکر توصیه هم کوي او تاثیرات هم ګټور وي. د انسان په دماغو او رواني حالت باندې یو ډېر جالب تحقیق شوی دی. په دې تحقیق کې ویل شوي انسان